د بریالیتوب تور کوچنی کتاب د روبین شرما اثر د ژباړی میر احمد یاد کړی او زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. رهبري څه ته وایي؟ رهبري ستاسو په کاروباري کارت کې ستاسو موقف او د دفتر په اندازې پورې هیڅ اړه نه لري. رهبري دا هم نه ده چې تاسې څومره پیسې ګټئ او کومې جامې اغوندئ. رهبري یوه فلسفه ده، یو ذهنیت دی، یو چلند دی او زموږ هر یو لپاره ممکنه ده. یوه بیلګه به یې درکړم. ما ډېر عمر په هوایي سفرونو تیر کړی او تل راسره پیټي وي. څه وخت مخکې مې د روسیې له سفر وروسته د سفري بکس لاستی یعنې دستګیر مات شو. سن پیټرسبرګ د لیدو ښار دی. په هر صورت ما خپل بکس واخیست او ټورنټو کې یو دوکان ته لاړم. په هغه کې راسره مسؤل زلمي ډېر خوږ او ښه چلند وکړ او بکس هم څو ورځې وروسته جوړ شو. یو څو ورځې مخکې په نیویارک کې هغه لاسکی بیا مات شو. ما وویل چې د جوړولو پیسې به یې ورکوم. په دې خاطر بیا د اویکس دفتر ته لاړم. زیاتره کاروبارونه خپل پیرودونکي له ستونزو سره مخ کوي. مثلا وایي که رسید مو ورک کړی وي مرسته در سره نشو کولی. مخکې چې درته چا بکس رغولی که هغه کس درنه هیر وي موږ څه نشو کولی. خو اویکس شرکت بدل دی. دوی دستي کار کوي. دوی پوهیږي چې که خپل پیرودونکي سره سم چلند ونه کړي کاروبار به یې نه وي. د خدمتونو میز ته پیغله نجلۍ ولاړه وه. یوه شیبه ځنډ یې هم ونه کړ. سمدستي یې رانه د ستونزې بښنه وغوښته. بیا یې راته وویل موږ ژمنه کوو چې ستاسو بکس به په 3 ورځو کې درته ورغوو او بله دا چې هیڅ لګښت پرې نه راځي صاحب. نه یې پخوانی رسید وغوښت، نه کاغذ پراني وه، نه خنډونه وو، نه شخړې وې. بس یوه نرمه موسکا او ښایسته خدمت. دې ښځې رهبري وکړه، دستي ستونزه تشخیص کړه، خپل شخصي مسؤلیت یې وګڼه او سمه پرېکړه یې وکړه. نوموړي په دې پروسه کې خپل پیرودونکي خوشحاله کړل. تاسې به نن داسې څه کار کوئ چې تاسې پرې هغه رهبر شئ چې نن باید وئ. نړۍ سیاله ژبه معنا لپاره چوکاټ برابروي. پر دې قوي مفکورې یوه شیبه فکر وکړئ. موږ نړۍ په کلمو پیژنو. تاسو چې کوم کلمات کاروئ له دې دا معلومیږي چې حقیقت څنګه درک کوئ. که تاسې د لارې خنډ، ستونزه یا لوی مصیبت بولئ یو ډول ذهني حالت به رامنځته کړئ. خو که بیا همدا موضوع فرصت وبولئ یا یې داسې یوه ننګونه وګڼئ چې تاسې به ښه کړي نو دا به بل ډول ذهني حالت وي. زه دا ویاړ لرم چې د نړۍ په کچه مې ډیرو فوق‌العاده خلکو سره د بریالیتوب د روزونکي په توګه کار کړی دی. په دوی ټولو کې د غوړتوب یوه ځانګړنه دا ده چې د کلماتو په زور پوهیږي. دوی نړیواله یا د نړۍ په کچه ژبه وایي. دوی نه یوازې له بدو ردو ویلو ځان ساتي بلکې په ډیره هڅونکې ژبه غږیږي. دوی د رهبرۍ ژبه وایي. دوی د امکان یعنی کېدو ژبه وایي او دوی د مینې ژبه وایي. د بری نوم چا بدل کړی؟ زیاتره خلک پر دې باور دي چې اصلي بری ته رسېدو کې ګنې کومه ستونزه ده. زه نن سبا دا خبره ډېره اورم چې که د بریالیتوب هڅه کوئ نو یوازې دا اندېښنه به نه کوئ چې بدلون راوړئ او فوق‌العاده شئ. دا تقریبا په دې معنا ده چې چالاکي او ځیرکي د زړهسوي ټولنیز شعور او ښېګڼې خلاف کار دی. خو زه د بریالیتوب او شهرت په اړه وایم چې فوق‌العاده ژوند له دې دواړو جوړیږي. زما خو دا نظر دی چې بې له بریالیتوبه به ستاسې ښه برخه هم یو ډول تشه احساسوي. دا هغه برخه ده چې موږ ته د خپلو سترو وړتیاوو او ډالیو کارولو او د ښه او بشپړ ژوند شوق او انګېزه راکوي. موږ ځلېدو ته جوړ شوي یو او که مهم یا فوق‌العاده نه شو زه په دې باور یم چې دې نړۍ ته زموږ راتګ به بې ګټې ښکاره شي. په دې کې هېڅ ستونزه نشته. که یو څوک د نخبګانو کارونه کوي او په نړۍ کې بریالیتوب او یادېدو لپاره اړین ګامونه اخلي. بریالیتوب نوښت، استقامت او پر ځان د سالم باور پایله ده. او دا چې تاسې په بریالیتوب پوه شوئ نو ځان 2 شیانو ته وقف کړئ. یو د هغه ژوند د کچې لوړولو ته چې تاسې پرې اغیز کړی او بل چې نړۍ تاسې ته څنګه درسپارل شوې وه تر هغې یې ښه پرېږدئ. دا تر ټولو مهمه برخه ده. په دې دواړو به تاسې خپل ستر ژوند ومومئ. د ورځنیو عادتونو قوت. بریا، ښه روغتیا، معنوي تسل او دایمي خوښي هسې نه رامنځته کیږي. ستاسې د ژوند دغه تر ټولو ښه عناصر باید رامنځته کړئ. زیاتره وخت موږ ګورو چې انسانان د ژوند په ډګر کې ډیر ښه لوبیږي او داسې ګڼو چې دوی بختور دي یا په ښو شرایطو کې زیږېدلي دي. موږ هغه قربانۍ او نظم نه ګورو چې د دې فوق‌العاده پایلو رامنځته کولو لپاره شوي دي. زه وایم چې شخصي او مسلکي غوراوی کار غواړي. تاسې ته هیڅکله نه وایم چې بې له قربانۍ، ژمنتیا او فردي نظم به ګنې خپل ارمانونه پوره کړئ. ځکه دا شیان د ارمانونو پوره کولو بیه ده. په موږ کې تر ټولو ښو خلکو دا ډیر اسانه کړې ده. زه دا د هیلۍ اغیز یا سوان افیکټ بولم. تکړه خلکو شخصي غوړتوب اسانه کړی او چارې داسې اسانه بې تکلیفه ښکاري لکه هیلۍ چې اوبو کې روانه وي. تاسې ته یوازې د اوبو د پاسه
هیلۍ ښکاري، خو هغه چې د اوبو لاندې پښې وهي او څومره زیار باسي هغه درته نه ښکاریږي. د ژوند په ټولو مهمو برخو کې د ښو او پاموړ پایلو رامنځته کولو تر ټولو ښه لاره ورځنی تمرین دی. زه ځینې داسې تمرینونه لرم چې ورځ مې ورسره ښه کیږي. هو، ځینې وخت درته ژوند ناڅاپي ستونزې او خنډونه جوړوي او تاسې له خپلې لارې ښویوي. دا په ژوند کې عادي وي، خو که تاسې ځینې عادتونه او تمرینونه په ډیر ښه ډول روان وساتئ نو زیاتره وخت به مثبت حالت کې اوسئ. تمرین به تاسې په ښه حالت کې ساتي. مثلا سهار کې د یادښتونو ناسته، په دې وخت کې به تاسې خپل احساسات، افکار او هغه نعمتونه لیکئ چې شکر پرې باسئ. یا هره ورځ په قوي ورزش او د تکړه خلکو په نورو بڼو او طریقو پیلولی شئ. زه زیاتره وخت 15 دقیقې موسیقي اورم. دا نه یوازې ماته انرژي راکوي بلکې ژوند مې هم ښه کوي. زه همدارنګه د ذهني تمرکز لپاره د بریالیتوب په اړه شوي ویناوې او تجربې هم لولم. بریالیتوب خوند او باطني ارامتیا په خپله نه راڅرګندېږي، دا باید خپله رامنځته کړئ. تاسې ځینې تمرینونه وټاکئ او په دوامداره بڼه یې وکړئ، بیا بهر زموږ دې ښایسته نړۍ ته ووځئ او پکې وځلیږئ. د رهبرۍ نظر یو تریخ حقیقت دا دی چې زیاتره خلک په نورو کې بد لټوي او نورو خلکو ته د خپلې غصې، ویرې او محدودیت په سترګه ګوري. که یو کس جلسې ته ناوخته راغی دوی یې دستي په اړه منفي نظر ورکوي، وایي چې دا سخت لټ دی. کله چا نه په مالي راپور کې کومه تېروتنه وشي دستي پرې وربړچ وایي چې دا انسان ټک دی. که څوک یوه خبره سمه نشي رسولی دستي پرې ټاپه وهل کېږي چې دروغ وایي، خو رهبران داسې نه وي. دوی په خلکو کې ښېګڼې ګوري. زه یو سپیناوی کوم، دا نه وایم چې رهبران ګنې حقیقت سره نه مخ کېږي، داسې بیخي نه ده. زه دا وایم چې ښه رهبران خلک درکوي. که په چا ناوخته شي دوی هڅه کوي چې په حقیقت پوه شي. ښایي د وخت د مدیریت ستونزه به وه، یا به یې کوم ماشومه ناروغه وه، ښایي په حساب کې کمی به د پروسې د کمزورتیا یا د کارکوونکي د کمزوري نظم ستونزه وه. خبره که سمه نه ده رسېدلې د هغه کس د مفاهمې مهارتونه به ضعیفه وو. دا د ودې یو فرصت دی. زه درته وایم چې تاسې په خلکو کې بد مه ګورئ، راځئ چې پر ځای یې خلکو کې ښه ووینو. ځینې خلک به رښتیا هم غافل او ټګ وي. هو، ځینې ستونزې به هم لري، خو زه یې له خپلې تجربې وایم. ما چې کومو خلکو سره له کلونو راهیسې کار کړی زیاتره پکې ښه خلک وو. ځینې خلک چې سهار له خوبه راویښ له ځانه دا پوښتنه کوي چې څنګه د بل چا ورځ خرابولی او خپل باور ژورولی شم. زیاتره خلک په دې تېروځي چې پوهه او معلومات کم وي او تاسې ته یې ګټه دا ده که تاسې په چا کې ښېګڼه ولټوله یا ولیده نو نه یوازې هغه به درته نورې ښېګڼې هم وښیي بلکې تاسې به په خپله نړۍ کې هم ډیر ښه ووینئ. د ځان بدلولو اسطوره زیاتره خلک پر دې نظر دي چې د ښه ږوند لپاره ژور بدلون یا انقلاب ته اړتیا ده او په موږ کې ډیرو ته دا ویرونکی فکر ښکاري. هیڅوک په خپل فکر، احساس او باور کې لوی بدلون ته غاړه نه ږدي. د انسانانو په حال او خوندي ژوند ډیر خوښیږي. خو ما چې د بریالیتوب د روزونکي په توګه په نړۍ کې څومره خلکو سره کار کړی په دې پوهېدلی یم چې د شخصیت بدلون لپاره په ژوند کې د ژور بدلون اړتیا نشته. لویې ته د رسېدو تر ټولو ښه لاره پرله پسې واړه ګامونه اخیستل دي. زه دا چاره 1% بریا بولم. که تاسې تر 1 میاشتې هره ورځ خپلې روغتیا ته 1% وده ورکړئ، 1 میاشت کې به د ژوند په دې برخه کې 10% وده وکړئ. همداسې له اړیکو نیولې تر کاري شخصیته ټولو برخو کې کیږي. اوس ډېره ویرونکې نه ښکاري که نه؟ په کومه برخه کې چې بدلون ته ډېره اړتیا وي هلته دومره پرمختګ راوړی شئ که نه؟ حتما یې راوړی شئ. همدا نن سم ژوند وکړئ. زیاتره خلک خپل ژوند ځنډوي او له نن یې سبا ته پرېږدي. موږ وایو ښه ژوند به هله کوو چې کله اوزګار یو او د ژوند د چارو فشارونه راباندې لږ وي. موږ له ځانه راتاو خلکو ته وایو چې کارونه راباندې لږ شي نو مینه او شوق به زیات شي. موږ ځان سره ژمنه کوو چې لږ اوزګار شو فزیکي او روغتیایي حالت به مو ډیر ښه شي او تر ټولو صحي خواړه به خورو. خو په زړه کې ټول ښه پوهیږو چې د ښه ژوند لپاره تر نن یعنې اوس مناسب وخت نشته او چې نن یې نه کوئ نو کله به یې کوئ. لومړی یې اسانه کړئ بیا تمرکز وکړئ. هنري ډیویډ تورو په خپل ښه کتاب یا ولډن کې وایي اسانه یې کړئ، اسانه یې کړئ، اسانه یې کړئ. زیاتره خلک او ادارې چې نشي ایسترېدی یو لامل یې دا دی چې ډیرو خلکو ته ډیر څه کول غواړي. زه به درته د کنفیسیوس یو مشهوره وینا راوړم چې وایي څو چې 200 یا خرګوشانو پسې منډې وهي یو هم نشي نیولی.
ډیر بریالي خلک ډیر متمرکز وي. دوی ښه پوهیږي چې کله د ژوند اخر ته ورسیږي نو څه غواړي. دوی دا نظم او حوصله دواړه لري چې خپل ماموریت ته ژمن پاتې شي او څه چې په ماموریت کې نه وي نه ورته ووایي. نو زه درته دا وړاندیز کوم چې ژوند مو اسانه او ساده کړئ. ټول هغه شیان لرې کړئ چې اړین نه وي او تاسې خپلو موخو او ارمانونو ته له رسیدو منع کوي. له دې څنډ وهلو وروسته بیا تمرکز وکړئ او تمرکز وکړئ. بیا به حیران یې چې سترتوب ته رسیدو په لاره تاسې څومره ښه کیږئ. ژوند به څنګه ښه کوو؟ ژوند مهارت دی، د نورو مهارتونو په څیر چې تاسې یو ځل په دې پوه شئ او تمرین ته یې وخت ورکړئ نو وده پکې کولی شئ. که ځان په رښتیا ژوند ته وقف کړئ ډېرې لوړې او د استادۍ کچې ته پکې رسیدی شئ. د ښه ژوند لپاره درته 3 وړاندیزه کوم. ژوند ته پام وکړئ. که له ژونده بېغوره شوئ نو ژوند به پر تاسې برلاسی وي. ځینې خلکو لسیزې همداسې تېرې کړي او بیرته یې نه دي راګرځولې. سهار چې څنګه راویښ شوئ نړۍ ته له ننوتو مخکې ورځنی یادښت ولیکئ. فکر وکړئ چې نن باید کومې موخې ترلاسه کړئ او هغه موخې ولیکئ. پر دې فکر وکړئ چې ستاسې تر ټولو نږدې ارزښتونه کوم دي. پر دې فکر وکړئ چې له تېرې ورځې مو څه زده کړي دي. ژوند سره بوخت شئ. ما یو شی زده کړي چې ژوند ته که تاسې ډیر څه ورکوئ بیرته همدومره څه درکوي. تېره شپه مو د ډوډۍ پر وخت ملګرو سره پر موخو ټاکلو خبرې کولې. یو ملګري رانه پوښتنه وکړه دا ژوند چې دومره شکمن دی نو موخې ورته ولې ټاکو؟ ما ورته وویل ژوند که نه اټکلیږي نو دا په دې معنا نه ده چې موږ دې ګنې خپلې هلې ځلې پرېږدو. موخې وټاکه، پلان جوړ کړه، ګام واخله او خپل ارمانونه پوره کړه. فردي مسؤلیت همدې ته وایي. خو یو ځل مو چې خپله ټوله خواري وکړه او کار مو ترسره کړ بیا قرار کینئ او آرام وکړئ. له ژوند خوند واخلئ. موږ ژوند ډیر جدي نیولی خو اخره کې میلیاردر او جاروکښ دواړه په یوه ځمکه کې ښخیږي او موږ ټول خاورې کیږو. که هر څومره اوږد ژوند وکړو تر ډیره دلته نه پاتې کیږو نو ځان به ډیر جدي نه نیسو. راځئ چې د ژوند له سفره خوند واخلو. تاسې ته څه ناشوني ښکاري؟ ارتور شوپنهاور ویلي زیاتره خلک د خپل لیدلوري محدودیتونه د نړۍ محدودیتونه کوي او لږ خلک ورسره په دې کار کې نه ملګري کیږي. ژوره خبره ده. ژوند چې اوس څنګه دی حتمي نه ده چې راتلونکی دې هم همداسې وي. تاسې به شیانو ته ښایي د ویرې محدودیتونو او ناسمو اندونو په سترګه ګورئ. خو که یو ځل خپلې عینکې یا د هغې کړکۍ ښیښه پاکه کړئ چې نړۍ ته ترې ګورئ نو نوي امکانات او فرصتونه به ووینئ. دا یاد ساتئ نړۍ چې څنګه ده هغسې نه وینو بلکې موږ چې څنګه یو هغسې یې وینو. دې مفکورې زما ژوند بدل کړ. کلونه مخکې خلک پر دې باور و چې څوک په 4 دقیقو کې د 1 میل ځغاستې جوړ شوی ریکارډ نشي ماتولی. خو روجر بانسټر چې دا ریکارډ مات کړ په 9 کې دننه ورپسې نور خلک هم ورسېدل. ولې؟ ځکه هغه نړۍ ته وښودل چې څه کېدای شول. بیا چې چا باور درلود هغوی ناشوني کارونه وکړل. نو تاسې ته کوم کار ناشونی ښکاري؟ تاسې ځان ته داسې کوم ناسم اند اچولی چې یو کار نشئ کولی او نه کیږي؟ ستاسو فکر ستاسې حقیقت جوړوي. که دا فکر کوئ چې یو کار نه کیږي نو د هغه کار کولو او خپلې موخې ته رسیدو لپاره په ژوند کې یو ګام هم نشئ پورته کولی. ستاسې ناشونی فکر یعنې پخپله ستاسې وړاندوینه کیږي. ستاسې فرض کړیو محدودیتونو نه ځنځیرونه سازیږي او له هغه سترتوبه مو لرې ساتي چې ارزښت یې لرئ.